په پریمیر پرو کې موږ څنګه کولی شو چې ټیکس ولیکو یا همدارنګه یو ټایټل موږ جوړ کو او همدارنګه یا موږ یو انټرو ویډیو څنګه موږ جوړولی شو انټرو ویډیو. نو انټرو ویډیو نه مطلب مې دا ده چې کله تاسې فرض مثال یو ویډیو تاسو اپلوډ کوئ دلته امپورټ کوئ د یو پروجیکټ تاسې جوړوئ لومړی ځل په هغې ته په پریمیر پرو کې. نو تاسې غواړئ چې دغه ویډیو فرض مثال تاسې دې ځای کې اوس تاسو عملي ډول ښیم چې فرض مثال دغه ویډیو ده. نو دا ویډیو تاسې د سیکوینس ته راوړله. تاسې غواړئ چې د ویډیو د سټارټ نه مخکې ماته په دې ځای کې یو ټیکس ماته ولیکل شي. فرض مثال دې ځای کې ولیکل شي ویلکم ټو جواد یونیورسټي. فرض مثال د جواد یونیورسټي دغه درسونه دي. نو فرض مثال ته غواړي چې شروع نه په شروع کې دې ځای کې ولیکل شي ویلکم ټو جواد یونیورسټي، خو ښه ښایسته منظم ټایټل غوندې ډېر په منظم ډول باید راشي. دغه انټرو ویډیوګانې که تاسې لیدلې وي هماغې غوندې ښایسته منظم هغه ټیکس سره کم لیکل کېږي. نو تاسو ته نن په همدغه بخش کې تاسو سره زه کار کوم چې دا څنګه لیکل کېږي. د هر څه نه لومړی موږ راځو دې ځای نه چې ټیکس موږ لیکو. لومړی ځل د ټیکس باندې تاسې کلیک وکړئ. چې کلیک هم وکړو بیا راشئ دلته. نو دې ځای کې زه فرض مثال زه لیکم ویلکم ټو جواد یونیورسټي ډایرکټ دې سره یو ځای لیکم. ویلکم ټو جواد یونیورسټي صحیح شو. دا ما ولیکله. نو کله چې دا غواړئ چې دا ټیکس تاسې یو خوا دې خوا د ټیکس ته حرکت ورکړئ دې باندې تاسې کلیک وکړئ. دا ټیکس تاسې راوړلی شئ. او په دې کې یو بله مهمه خبره دا چې اوس دا ټیکس ماته نه معلومیږي چې دا څومره فرض مثال بره ده، څومره فرض مثال ټاپ کې ده، څومره په باټم کې ده، څومره لیفت کې ده، څومره رایټ کې ده. نو دا تاسې څنګه جوړولی شئ؟ اوس ماته زه نشم کولی چې په دې ډول زه دا ټیکس په دې هغه کې سکرین کې ورک پلیس کې زه عیار کړم. نو تاسې څنګه کوئ؟ نو راشئ په دې ګرافیکس باندې تاسې کلیک وکړئ. نو چې کله ګرافیک باندې تاسې کلیک وکړو د ټیکس زه لږ اوږد کړم. نو چې کله ګرافیک باندې تاسې کلیک وکړو بیا هغې نه وروسته راشئ تاسې په دې ټیکس باندې کلیک وکړئ. د سې ټیکس باندې چې دا دلته راغلی ده دا باید نه پوهېږم چې ښه راځو اوس دې باندې په دې ټیکس باندې موږ کلیک کوو. چې کله په ټیکس باندې کلیک وکړو بیا راځو ګوره موږ سره دا موږ اول په لومړی په ګرافیک باندې کلیک کوو. بیا ګرافیک باندې چې کلیک وکړو بیا هغې نه وروسته دلته کلیک کوو. دا بیا په ټیکس باندې کلیک وکړو چې دغه جدول موږ ته څنګه شي، دا جدول موږ ته ښکاره شي. بیا هغې نه وروسته اوس دلته موږ کولی شو چې ټیکس څنګه کړو. ګوره دا منځ ته راولي ډایرکټ منځ ته. فرض مثال دا اوس دې ځای کې دی ښه دا زه کلیک کوم ګورئ دا منځ ته دا ټاپ اینډ باټم کې ښه دا ګوره دا فرض ما سره ډېر ټاپ ده دې باندې زه کلیک کوم. دا باید څنګه شي څنګه نه راځي دا ګوره دا منځ ته راغی. صحیح شو. یعنې اوس دا زمونږ چې کوم دغه ورک پلیس ده دا ټیکس اوس بیخي په منځ کې قرار لري. دې باندې موږ کولی شو. نو دا هم دی ګورئ ټول څخه تاسو څنګه کولی شئ استفاده کولی شئ. دا اوس موږ دلته راوړله. اوس هغې نه وروسته دلته اوس موږ دا ټیکس موږ منظم کوو. غواړو چې دا ټیکس په ښایسته ډول دلته نور هم موږ سره ټیکس دغه شته دي. کولی شو چې دا څنګه کړو لږ یې بولډ کړو او دلته نور د ټیکس دغه نور هم شته چې کوم ټیکس تاسې غواړئ چې دلته یو منظم ډول یو ټیکس تاسو ته راشي دلته تاسې انتخابولی شئ. فرض مثال ما دا انتخاب کړو چې دا فرض مثال زه یو بل انتخابوم چې دې نه لږ ښه غوندې او بل دا دی او دې ځای نه تاسې داسې راټولی او کوچنی کولی هم شئ. بل دا هم زما خوښ نه دی. فرض مثال یو سم ټیکس ماته راشي او دا ما کلیک کړو دا هم داسې خاص ټیکس نه دی
او دا ما کلیک کو دا هم داسې خاص ټکس نه دی او راځم یو خاص ټکس انتخابوم په دې کې سمپل فرض مثال دا ښه ټکس دی ماته دا ما انتخاب کو بیا هغې نه وروسته دلته راځم د فل کې مونږ کولی شو چې دې ته دې رنګونو ته مونږ تغییر ورکړو مختلف ډول مونږ رنګ ورکولی شو دې ته فرض مثال زه غواړم چې دلته دا ویلکم چې کوم یو دی دې ته یو رنګ ورکړم ویلکم ته زه یو رنګ ورکوم فرض مثال دا رنګ ما ورکو ویلکم ټو ته بل رنګ ورکوم ویلکم ټو ته فرض مثال یو رنګ زه ورکوم چې ټو ته دا رنګ ما ورکو ویلکم ټو جوات یونیورسیټي د مکمل د یونیورسیټي ته زه څنګه کوم یو ځان ته بل رنګ ورکوم یونیورسیټي ته زه یو رنګ ورکوم چې یو منظم ښایسته غوندې رنګ وي او دلته تاسې رنګونه هم تاسې انتخابولی شئ چې دلته کوم رنګ چې ستاسو خوښ وي فرض مثال یونیورسیټي ته ما دا رنګ ورکو دا یو ښایسته دا ټکس ما جوړ کو نو په دې ځای کې دا زه لږ بولډ کړم بولډ کړی مې و فکر کوم مخکې دلته راځم نور لاندې خیر دا ما جوړ کو اوس راځم دې باندې زه افیکټ اپلای کوم مختلف ډول افیکټس دي ما سره زه غواړم چې دې باندې زه یو افیکټ اپلای کوم نو دلته راځم نو ویډیو ترانزیشنز ویډیو افیکټس باندې زه کلیک کوم دلته راځم یو ښه سم منظم افیکټ زه پیدا کوم سم افیکټ زه پیدا کوم نو په دې ځای کې ما افیکټس ما پیدا کړه فرض مثال په دې ټولو کې مختلف ډول افیکټس دي ښه چې تاسې کولی شئ په دې ټکس باندې تاسې اپلای کړئ دا وایپ په نوم دا د سلایډ په نوم دا چې کوم یو تاسې غواړئ نو فرض مثال زه په دې وایپ باندې زه کلیک کوم دلته مختلف ډول افیکټس دي ګورئ دا به په دې باندې څنګه کوئ دلته به یې اپلای کړئ دا زه غواړم چې لږ څنګه شي لږې ده لږ غټ شي زوم شي دا دی ګورئ دا ډول افیکټ دا به لږ زوم کړم او د ګرافیک نه به ووځم دلته ډایرکټ د ایډیټینګ ته به بیرته لاړ شم او دا به لږ زوم کوم چې زما کار منظم ډول ښکاره شي منظم ډول معلوم شي نو دې باندې تاسې کلیک وکړئ ګورئ دا ډول دی او که دا نه دا غواړئ چې دا تاسې اپلای کړئ نو دا ګورئ چې دا کوم ډول افیکټ دی دا یو دقیقه او دا ویډیو دا شروع کې دا ټکس انټرو ویډیو دپاره دونه نه دا ډېر کم وي دا به لږ کم کړم او دا کوم افیکټ چې تاسې دلته اپلای کوئ باید هغه کم از کم تاسو ته څنګه شي افیکټ باید تاسو ته ښکاره شي دا 15 ثانیې نه باید کم وي دا زه 10 ثانیې کوم نو 10 ثانیه صحیح ده 10 ثانیه اوس ګوره دا کوم افیکټ چې دې ځای کې اپلای کوم دلته ماته ښکاره کوي دا دی دا کلاک چیکر ویب دا ماینس دغه کوم اپلای مې کو اوس دا غواړم چې دا سره کم دی دا په دې ډول ده زه غواړم چې یو څه دا کلاک وایپ دا زه غواړم چې دا زه اپلای کړم دا مې اپلای کو دا کوم ډول دی دا ډول دی دا مې نه دی خوښ یو سم منظم دغه زه غواړم چې په دې باندې زه اپلای کړم نو دا زما خوښ نه دی دا زه غواړم چې دا کوم ډول دی دې باندې کلیک وکړم نو دا ستاسو په خوښه ده چې په هر یو باندې تاسې کلیک کوئ دلته مختلف ډول تاسو ته افیکټس راځي چې کوم یو ستاسو خوښ وي نو هماغه تاسې اپلای کړئ زه اوس یو دانه دې باندې اپلای کوم چې منظم غوندې وي یو چې زما خوښ شي اوس په دې کې زما څه خاص افیکټ اوس نه خوښیږي
فرض مثال دا زما خوښ دی او زه غواړم چې دا اوس ګورئ که خیاله مي دا ډېر زر راځي، زه وایم چې نه دا د دومره زر نه راځي. دې باندې بیا کلیک وکړئ، دغه افیکټ چې تاسې کوم اپلای کړی دی دا تاسې لږ اوږد کولی هم شئ چې دا ډېر په ورو ورو په آرام سره دا افیکټ اپلای شي په دې باندې. ګورئ دا دی، دا هم پکې اپلای کوو. په دې په یو وخت کې تاسې کولی شئ چې مختلف افیکټس هم تاسې په دې باندې اپلای کړئ. دې باندې اوس په دې که غواړئ چې مختلف ډول افیکټس په دې باندې اپلای شي، دا یو افیکټ خو دا شو چې دا تاسې اپلای کړ، دا شو. زه وایم چې دا چې څنګه خلاصیږي همدې ځای کې دقه ځای کې ماته د بل افیکټ اپلای شي. تاسې بیا څنګه کوئ، دا بیا تاسې همدې ځای کې کټ کړئ. چې کټ هم کو ګوره همدې ځای کې ډایرکټ تاسې کولی شئ چې بل افیکټ اپلای کړئ. فرض مثال زه دا افیکټ په دې ځای کې دا افیکټ زه غواړم چې دې کې څنګه شي اپلای شي. چې دا څنګه اپلای نه شو نه پوهېږم. نو اوس وګورئ تاسې ما په یو وخت کې دوه افیکټس ما په دې باندې اپلای کړلې. ګورئ دا ما کټ کو دې ځای کې فرض مثال یو افیکټ دا شو همدې ځای کې او ورپسې بل افیکټ چې کوم یو دی دا دی. څنګه شو؟ دغه دوه افیکټ ما سره اپلای شول. زه کولی شم په دې ځای کې دا افیکټ چینج هم کوم، بل افیکټ په دې باندې اپلای کوم. ګورئ دا ډول افیکټ دی، دا دې سره یو ځای کوي. اوس تاسې غواړئ دا څنګه شو؟ دوه افیکټ شول په دې کې، یو دا شو یو دا شو. دغه دوه افیکټ شول. زه غواړم چې نه همدا یو افیکټ دې ما سره وي، نو دې ته بیا ضرورت نشي. بیا څنګه کوي؟ دا بیا دا افیکټ لرې کوي. زه وایم چې هماغه یو افیکټ صحیح ده ما سره. نو دې ځای پورې همدغه یو افیکټ شو او دې نه وروسته زه غواړم چې د کنټرول افیکټ باندې تاسې کلیک وکړئ. نو چې کلیک هم وکړو دې باندې کلیک وکړئ، همدې ټکس باندې چې ټکس باندې کلیک وکړو دلته زه غواړم چې نورې ښایسته دا نور هم منظم ډول زه دلته جوړ کړم. نو څنګه جوړولی شم؟ راځم د ټکس دا ټکس زه پیدا کوم چې دا ټکس په کوم ځای کې دی، ویلکم ټو جوات یونیورسټي. دا ټکس دلته ما سره دغه ده. نو په دې پوزیشن کې زه غواړم چې د ټکس ته نور هم زه ښه ښایسته افیکټس او ټرانزیشن یې زه ورکړم. کوم ځای نه زه کولی شم؟ دې ځای نه زه کولی شم. دا ګوره پوزیشن ده، سکیل ده. نو د پوزیشن باندې تاسې کلیک وکړئ، ګوره دلته یو نقطه راغی. د سکیل باندې تاسې کلیک وکړئ، دلته یو بله نقطه هم راغی. نو پوزیشن په واسطه تاسې کولی شئ دا ټکس څنګه کوي. ګوره رایټ لیفټ تاسې ویسئ دې باندې ټاپ باټم چې کوم طرف ته تاسې څنګه کوئ وړل غواړئ. نو سکیل باندې تاسې کولی شئ دا څنګه کوي، زوم یې کوي دغسې، یا داسې زوم اوټ یې کوي. نو تاسې کولی شئ دې ځای کې زه غواړم چې دې ته نور هم افیکټس ورکړم، دا ښه ښایسته منظم ډول جوړ کړم. د روټیشن باندې تاسې کولی شئ چې دا څنګه کوي، تاسې روټیټ یې کوي. دا ډول داسې څنګه کوي، روټیټ کوي. تاسې دا باید څنګه شي، صفر شي. څنګه اوس صحیح شو؟ اوس راځم دې ته زه نور ټرانزیشن ورکوم. زه وایم چې همدغه نقطه کې دا دې شروع شي تر کوم ځای پورې، تر دې ځای پورې. دې ځای پورې دا څنګه شي، ما ته دې زوم شي دومره دې راته زوم شي او ورسره بیا دې څنګه شي، داسې روټیټ دې شي ما سره، داسې دې روټیټ شي چې دونه روټیټ شو. بیا هغې نه وروسته لږ د مخکې راشي دې ځای کې، په دې ځای کې بېرته دا ما سره زوم اوټ شي، داسې د زوم اوټ شي او د روټیشن ته ځمه. نو د روټیشن کې داسې د روټیټ شي چې روټیټ شو څنګه شي، بیخي آخره پورې ختم شي. صحیح شو؟ اوس دا افیکټس ما ورکړلې، د مکمل ټرانزیشن هر څه ما اپلای کړه. اوس زه ګورم چې دا ما سره څه رقم جوړ شو. کلیک کوئ تاسې،
ګورئ څونه ښایسته جوړ شو. چون چې دا ما دیزې پورې جوړ کړی دی، ما ته اضافي نه دی پکار. همدیزې کې دا څنګه کومه دا اضافي برخه زه ډیلیټ کوم، نوره خواته ما ته پکار نه ده. دا کلیک دا کلیک کوي او دغه برخه تاسې څنګه کوي ډیلیټ یې کوي. ما ته همدومره ټکس پکار ده. بس ښایسته یو ټرانزیشن ورته څنګه شو جوړ شو دغسې. دا دی. او بیا تاسې ساوند خپله ورکوئ چې کوم ډول ساوند ستاسو خوښه وي، نو تاسې کولی شئ دې ځای کې ساوند تاسې اپلای کړئ او ساوند تاسې په خپله خوښه باندې ورکولی شئ. تشکر.